اسلامی لارښوونې. عائشہ رضی الله عنها وايي د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر مرګ پورې موږ په مړه خېټه باندې کجوري نه دی خوړلې، په مړه خېټه باندې موږ کجوري خوړلې. نبی صلی الله علیه وسلم گاونډیانو کوئی به راولېږل په تحفه او هدیه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم به استعمال کوم کوم څه استعمال کوي د هغې په نسبت باندې بیا تابعین تابعین ځینې وګورئ د هغې په نسبت موږ تاسو سره سخت وسعت او سخته پراخي ده، ونه پراخي ده چې د هغې حد سره شته دی نه، وخت په وخت باندې په پراخي راځي. خو سره د کثرت د اسبابو، سره د کثرت د وسایلو نه د زړه چې کوم سکون دی، کوم اطمینان دی، هغه موږ تاسو را نشته. موږ تاسو ګورو اسباب موږ ځان له پیدا کوو په زور چې ځان له زړه ته خوشحالي ورکو. راشه دلته لاړ شه چېرته سکون به راته میلاو شي، د پلانکې شی والا ما ته به چېرته راحت او سکون میلاو شي، د پلانکي کس ملاقات نه ورسه کېدی شي ما ته سکون اطمینان میلاو شي. اسباب لټو د پاره د راحت او د سکون، لیکن د هغې اسبابو سره سره بیا موږ ته سکون اطمینان نه میلاویږي. د دې وجه څه ده؟ اسباب یې څه دي؟ زموږ ستاسو دین الحمدلله دا کامل دین دی. په دې کې موږ تاسو ته مرض هم ښودلی شوی، د هغې علاج هم موږ ته ښودلی شوی، دا مرض دی د دې دا علاج دی. او اسباب د مرض څه دي؟ انسان ته مرض د څه وجې نه راځي؟ اسباب هم موږ ته شریعت ښودلي دی. هر مرض باطنی مرض دی که ظاهري مرض دی، الله تعالی د هغې دپاره علاج مقرر کړی. او بیا خاص کر شریعت دا په باطنی امراضو ډېره توجه ورکوي په نسبت د ظاهري امراضو. ظاهري مرض انسان ته راغی، تبه ورته راغله، دې کې څه مسله نشته. دا تبه د انسان دپاره خیر دی، په دې باندې د انسان ګناه راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی وایي کوم مسلمان ته چې تکلیف ور ورسېږي، خفګانو ته ور ورسېږي، تر دې چې ازغی په خپه کې لاړ شي، الا کفر الله بیا خطایاه، په دې باندې الله د ده ګناهونه رجوي. ابو هريره هم به فرمایله وایي په تمامو امراضو کې ما ته تبه مرض ډېره خوښه ده. دا تبه په مارش وجه دا ده دا په ټول بدن باندې راځي، هر اندام ته د هغې خپل خپل حصه ور ورسېږي او د هغې باندې ګناهونه ورجېږي. ظاهري مرض خو څه مرض نه دی، سر باندې درد راغی، تبه در باندې راله، شوګر درته ولګېدلو، کینسر بیماري ته ولګېدله، ایمان درکي صبر دې وکړو، په دې باندې به الله ستا ګناهونه رژوي، ستا دپاره سبب دی د پاره د رفع درجات. ولې انسان باندې مصائب چې د الله تعالی د طرف نه راځي، تکلیفونه راځي، دوه وجو نه کله راځي. یا د دې د وجه راځي چې د انسان ګناهونه پې الله ورژوي. هر انسان نه ګناهونه کېږي، لکه دا خبره انشاءالله زه اوس کومه، نو د دې مرضونو په وجه، د دې تکلیفونو په وجه الله د دې انسان ګناهونه رژوي. دې لپاره چې الله ته پاک لاړ شي. خو کله چې دا انسان صبر وکړي په دې باندې او په دې باندې رضا شي، جزه پزه وکړه، په دې جزه پزه باندې په ځای د ګناهونو رژېدو باندې د نور هم ګناه کېږي. دویم انسان باندې مصیبت او تکلیفونه د الله تعالی د طرف نه راځي، دا به ډېر اوچت ولی د الله ته به ډېر مقرب وي، ډېر محبوب وي الله تعالی ته. بیا هم په ده باندې تکلیفونه راولي، په ده باندې مرضونه راولي، په ده مصیبتونه راولي. د دې کې غرض رفع الدرجات دی، چې دې انسان درجات الله بلند کړي، الله له اوچت درجات ورکړي. په دې وجه باندې الله تعالی د ده مصیبتونه راولي. عمران ابن حسین رضی الله عنه مبارک راځي، عمران ابن حسین باندې بیماری لګېدلې وه او د هغې بیمارۍ د وجې نه 13 کاله دی په کټ باندې پروت و او داسې درجې ته رسېدلی و چې صرف خوځېدی به هم نه شو، کېناستی به هم نه شو، پاڅېدی به هم نه شو او 13 کاله په کټ باندې پروت و. عبدالله ابن شخیر رحمه الله وایي زه د خپل ورور سره عمران بن حسین خواته ورغلم، چې کله موږ د حالت د عمران بن حسین وکته وم ژړل، وایي هغې راته ویله تاسو ولې ژاړئ؟ زما په دې حالت ژاړئ. احبه الی احبه الی الله، محبوب ما ته هغه حالت دی چې کوم الله تعالی ته محبوب دی.
الله تعالی دا ما باندې تکلیف راوستلی دی دا د الله رضا ده مال تکلیف راکوي مال مصیبت راکوي زه په دې باندې خوشحاله یم او دا خبره واورئ تاسو ته پټه دا خبره کومه چاته ونه وایي په دې ټیم کې ما سره ملائک راځي ما سره خبرې کوي زه په هغې باندې انس حاصلوم ما سره سلام کوي ما سره مصافحه کوي او ما سره ناستي خبرې ما سره کوي په دې حالت اشاره ورته وکړه چې دا د دې د وجې نه دی ګناهونو په وجه باندې ما باندې الله دا راوستی دی نه په دې مقام کې الله پاک چې مال ملائک رالیږي زه اوچت مرتبې والا یم الله په دې باندې زما درجات بلند دی دې لپاره چې درجات پې زما بلند شي عمران ابن حسین رضی الله عنه دقه حالت باندې 30 کاله و بیا د هغې نه وروسته بیا وفات شوی دی د دنیا مصیبتونه د دنیا تکلیفونه انسان باندې راشي دې کې نقصان نه دی دا د مؤمن دپاره خیر دی